ماشه دلته د چاودېدونکو توکو ذخیره ده بوجه یې تر خولې ډکه کړې ده. سوریه د استخباراتي ډلې مرکز ته دننه کیږو. هغه ځای ختموو بیرته راځو. قومندان صاحب تاسو اوس چېرته ځئ ډاکټره؟ د چکر وهلو پارک ته ځو. هلته لوبې کوو ساتېرې کوو. په کومه ورځ مې چې ته وپېژندلې کاش مې خپل ځان ایستلی وای. داسې خبرې مه کوئ اندر جانه. تا غوندې کسان هر وخت زموږ په درد خوړل کېږي. بېشرفانو زه تاسې پرېږدم چې په دې بېګناه او بېشره خلکو داسې ظلم وکړئ. ټوټې ټوټې کوم مو بېشرفه رازله. هغه لیوني عسکر له مرګ سره لوبې کوي. پام کوه چې کم ته پرې نږدې لاره کې ورته کمین ونیسه. جالله پام کوه. قومندان صاحب راکټ جلیلا پروتوکای تو دښمنانو ناوړې لوبه تر خپل قدرت او حکمت سره خرابې کړه. څوک چې ستا د رضا لپاره د ظلم په وړاندې مبارزه کوي هغوی له سختیو نه وژغوره. ملګري الله دې وباسه الله دې وباسه. خدایا شکر خدایا ډېر شکر. ماشه موټر چاودنه کوي. زر باید ځان سنبال کړو له دې ځای نه وځو سر. زر کوئ بیړه زر کوئ رضا قومندانه هغوی تښتي. ښکاره ده چې تښتي. په وړاندې رضا ولاړ دی. څه په سنګوریانو مو برید وکړه هغوی هم وتښتېدل همداسې ده؟ دا هسې خوشحالي ده. سنګوریان هېڅکله هم نه تښتي. هغه یو تخنیک دی تخنیک. هغو احمقانو سره لوبه کوي خبر ورکړه. رضا ته سنګوریان نه پېژنې. هغوی نه تښتي. کم یې مه ګڼه. هره شېبه د هغوی د برید کولو ګواښ شته. اندېښنه مه کوه قونسله. سخت برید مې پرې وکړه. که هغوی سنګوریان دي موږ هم د سوریې د استخباراتي ډلې اربکیان یو. ان شاته یې هم ونه کتل سرونه ټیټ واچول لاړل وتښتېدل. پوه شول چې موږ سر نښته نه شي کولی. دومره زر مه خوشحالېږه. ته تر اوسه سنګوریان سم نه پېژنې. ته به خبر هم نه یې هغوی به کم له ځمکې سره یو کړی وي. دا سوریا ده. د هغوی زور په موږ نه رسېږي. ته اندېښنه مه کوه قونسله. چای دې وڅښه. دا کارونه موږ ته پرېږده. ځئ لاړ شئ ارام وکئ. قومندانه په خیر راغلی. ژوندی اوسئ. ګوره زمریه ګوره ډاکټره لږ پاتې و چې زما لاس دې پرې کړی وای. ملګريه ډاکټره د جلیل لاس څنګه دی؟ ماشه ښه یم قومندان صاحب. نو نه باید دا د شیطانانو کور له منځه یوسو. ډارګی ماشه ملګريه لږ خو صبر وکړه. نه ماشه دا یې رښتیا نه وایي. په رښتیا چې اوس مهال لاس یې ښه نه دی. د لاس حالت یې ډېر خراب دی. اړتیا ده چې درملنه یې وشي. که نه نو لاس یې خسمار ګرځي. که خسمار وګرځېده هغه وخت په رښتیا چې زه ستا لاس پرې کولو ته مجبورېږم هغه وخت بیا ته هېڅ هم نشې کولی. یو لاس یې به پاتې شي. ګوره ډاکټره که زما په لاس دې څه وکړل وژنم.
په دې غرنۍ سیمه کې موږ د دې درملنې لپاره درمل له کومه کو ډاکټره د غره شاته نږدې د ترکمنانو یو کلی دی هلته یو فعاله ډاکټره شته ده زه یې پېژنم جلیل روډ به هلته بوځو سمه ده زر کوئ چې زه الیف خورې موږ یو عاجل ټپي لرو پته مه دې شي ته نه وینې چې دلته ټپي پروت دی ټپي شوی کس ترک دی خورې د عسکرو پټه ډله راغلې د هغوی نه دی ترک عسکر دلته څه کوي هدره ښه پوښتنه دې وکړه موږ چکر لپاره راغلي وو دلته د چکر لپاره ښکلي ځایونه دي موږ دې ځایونه پسې ډېر خبر شوي وو ډېره پوښتنه مه کوه لږ مرسته وکړه لږ مرسته وکړه تاسو راشئ دې خواته کښېنئ ته دې باندې وځه حالت کنټرول کړه سمه ده خورې ښه پوښتنه ده ډاکټرې موږ ونه ویل چې د مخالف کس درملنه ونه زه د سرې میاشتې ډاکټر یم پوه شوې هر څوک چې راشي دا ټپي و ستاسې دا کار د انسانیت خلاف کار دی موږ ان د دوی ماشومان هم وژنو تا د اربکیانو نوم نه دی اورېدلی ډاکټرې ما ته وګوره که د سرې میاشتې ډاکټره یو که هر څه د مخالفو کسانو درملنه نشي کولی ونیسئ داسې مه کوئ داسې مه کوئ خوشي مه کوئ داسې مه کوئ خوشي مه کوئ د خدای نه وډار شئ داسې مه کوئ موږ یوازې د بشار الاسد نه ډارېږو زموږ خدای بشار الاسد داسې مه کوئ دا ډاکټره ده هر څوک دې ته اړتیا لري مخکې شئ مخکې شه داسې مه کوئ خوشي مه کوئ ډېره خبره ده مخکې شه خوشي مه کوئ خوشي مه کوئ مخکې شه بی شرفانو ډالګه مشر ملګریا لږ صبر وکړه خیر دی مو لیونی کېږه ګوره ملګریا زموږ دنده دا نه ده تا عملیات لږ واک سره مخ کوئ بې شرفانو رسیدانو دوی خو په رسمي ډول دلته ما وژنه وکړه
که د دوی وژل واجب و نو اوس فرض شو ډاکټره. سمه ده ډاکټر صاحب. هغه حالت یې څنګه دی ډاکټر صاحب؟ مغزو یې ټکان خوړلی، حالت یې ښه نه دی مېرمنې. که څو ساعته وروسته په هوښ راغله نو ښه کېږي. داسې ښکاري چې قصدي په موټر ووهله او غوښتل چې د جلۍ ووژل شي. د جلۍ حالت څنګه دی خورئ؟ ته څوک یې؟ خپلوان یې؟ نه، کله چې پېښه وشوه ما ولیدله، ومې ویل چې یو ځل پوښتنه یې وکړم. ډاکټر وویل چې ښه کېږي. خدای دې شفا ورکړي. ژوندی اوسې. شاهین اجل دی. دوام ورکړه. د دې احتمال شته چې حامل ژوندی پاتې شي. اوس څه وکړو؟ ښه ده چې انګېزه نیمګړی کار دې پای ته ورسوه. آغاز کله د حامل له څنګه نه لرې کېږي. هاوین باید له هېچا سره خبرې ونه کړي. اصلي سره خو هېڅکله هم نه. چې مړه نشي هاوین. دا چې شاین سلوبه روانه کړې ته یې باید ما ته ووایې. پام کوه چې مړه نشي. اغله هیله کوم تاسې باندې وځئ. منظم تیار اوسئ. پروت وکئ. یو دوه درې څلور پنځه دا څه دي؟ حیواناتو ته مو واښه راوړي دي. ستاسو غوندې حیواناتو ته مو واښه راوړي. څه نشته تېر دې شي. تاسې خو ښه یې؟ په تاسې خو څه نه ده شوی؟ کومه ستونزه خو نشته؟ کومه ستونزه نشته ډاکټره، اندېښنه مه کوه. علي خپل ځای ته ورسېدی؟ قومندان صاحب موږ چمتو یو. جلیله ته هم دلته پاتې شه. قومندان صاحب هغې ډاکټره ډېر ښه کار وکړ. د خدای په مرسته سره لاس مې بیخي ښه شو. اندېښ خو هېره نه کوي قومندان صاحب، که نه نو اربکیان به هغه ووزدي. سمه ده سمه ده. هغه جلی ژغورو. ته خپل ځان دې ځایونو کې چاته مخ کاروه. سمه ده جلیله وروره. بسم الله. زر کوئ.
ولې دلته راوستم؟ زما ګناه څه ده؟ ګوره ډاکټرې ته سوریا کې څه کوې؟ زه د سرې میاشتې یوه غړې یم او یوه ډاکټره یم. زما دنده چې هر چېرته وي، هر څوک چې ټپي وي، ناروغ وي، هر څوک چې وي، زه هغوی سره خامخا مرسته کوم. د ترکیې جاسوسۍ د مخالفانو سره مرسته کوې، ته زموږ دښمنه یې. مېرمنه ماشوم لوی او واړه نه ګورئ، وژنئ، په خپله خلکو ظلم کوئ. زه له بېچاره کسانو سره مرسته کوم. تاسو ډېر ظالمان یې، له خدای نه ډارېږئ. راځه پرېمږده بېشرفه. ما ته غوږ شه ډاکټرې، دې کامرې ته ووایه چې زه د ترکیې جاسوسه یم. دا اقرار وکړه چې د ترکیې دولت ته دلته د جاسوسۍ لپاره رالېږلې. د ترکیې دولت ګرام وګڼه او ووایه چې زه په خپل کار پښېمانه یم. تاسو په دروغو ما نشئ ګناه کولی. د ترکیې دولت ما ته داسې کومه دنده نه ده راکړې. ډاکټره اسامه ده ماشه. ماشه وشو زر کوئ زه خبره ده خدای ما بابا قمندان صاحب چیرته یې جګړه نه کام ته دننه شو له خاینانو سره مو جګړه پیل شو قمندان صاحب موږ ته خبر را ورسېده چې د سرې میاشتې یوه ډاکټره اربکیانو تښتولې ده. موږ پوهېږو قمندان صاحب د ژغورېدلو هڅه یې کوو. هغې جلۍ سره به ډېر ناوړه چلند وکړي، وروسته به یې بیا د سرحد نه دې خوا ته وغورځوي، پړه به یې هم په موږ شي. مخکې یې هم یو ځل داسې کار کړی و. هغه ډاکټره وژغورئ، روغه رمټه یې خپل هېواد ته راولئ. پوه شوم. سمه ده، خبرې وکړه. زه خپل هېواد سره خیانت نشم کولی. که ومې وژنې بیا هم زه څه نه وایم، پوه شوې؟ زه تا د وژلو نه بتره وم. د کم د کسانو لوبه به وګرځي، ټول کسان به تا سره لوبه وکړي. دا واخلئ، اربکیانو ته یې ورکړئ چې ورسره لوبه وکړي. پاڅېږه پاڅېږه.
نه ته داسې نشي کولی نه خوشي مه کوئ د خدای نه لږ وډار شئ خوشي مه کوئ موږ خو درته چې موږ یوازې بشر الله صدر لرېږو مخکې شه خوشي مه کوئ له خدای نه وډار شئ خوشي مه کوئ خوشي مه کوئ د عزت دښمنانو خوشي مه کوئ خوشي مه کوئ مخکې شه مخکې شه مخکې شه خوشي مه کوئ له خدای نه وډار شئ خوشي مه کوئ مخکې شه خوشي مه کوئ راځئ راځئ ساتنې پیدا شوه منډه کوئ خوشي مه کوئ خوشي مه کوئ مخکې شه مخکې شه خوشي مه کوئ د شرفانو جلیله خوشي مه کوئ دوی سره داسې نښته نشو کولی خوشي مه دا د کوئ هغوی کامپ دی مخکې شه قومندان صاحب باید سمدلاسه یو څه وکړو خوشي مه کوئ خدای دې تاسو لعنت کړي خوشي مه کوئ خوشي مه کوئ زه او ډاکټر جلۍ پسې ورځو ته ګډوډي جوړه کړه د حرکت د پیلولو لپاره تا ته تمه کېږو امر پر ځای کې قومندان صاحب د بې شرف خوند اخیستلو ته وګوره زرکو چالان شه چالان شه زرکو خوشي مه کوئ او نږدې مه راځئ خیر دی خوشې کوو دی خوشې کوو دی صبر وکړه وړاندې مه راځه لرې شه پاته راز مه وړاندې کوه څه ته په تمه کېږو ماشه جلیل شه ډاکټر خدای خدای لپاره داسې مه کوه چالان شه زرکو چالان شه زرکو چالان شه زرکو چالان شه زرکوه زرکوه چالان شه زرکوه زرکوه لرې شئ ته ولې دومره بیړه لرې خوشې کوو دی ګرانې مه وړاندې کېږئ مه وړاندې کېږئ خدای مرسته وکړه خدای دې له ما سره مرسته وکړه خدای ته نه ما ته زارۍ وکړه ما ته زارۍ وکړه کېدای شي چې زه درته څه ووایم وړاندې کېږئ خدای دې راسره مرسته وکړه ته مه وژغوره ماشه موږ درته هسې په تمه کېږو هلته وګوره خوشي مه کوئ خبرې راکوه بس که درته وړاندې کېږئ چوپ شه خوشي مه کوئ صبر وکړه جلۍ خوشي مه کوئ نه صبر وکړه صبر وکړه خوشي مه کوئ دلته راشه چالان شه لعنتي زرکوه ته څوک یې پېژند کارت مې راوښیه دا عسکر څوک دی دا عسکر څوک دی داسې وکئ نه هغه څنګه چې ته ګورې هغسې کومه خبره نشته یا ژوندی اوسئ ډاکټره په اصل کې تاسې ژوندي اوسئ زما ژوند مه وژغورئ خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي څه خبره ده دوی خو هغه سنتوریان دي د ترکیې عسکر څنګه کنټرولونه شوي دوی ولې هغه رسیدان ونیسئ زرکوي ډزې وکړئ
وولئ زر کوئ آفرین زمریانو دوی خو بیخي پیریان دي وسله راکه راکټ هغوی وولئ زر کوئ زمریانو دوی مردار کړئ نور زموږ ورځ ده بسم الله الرحمن الرحیم داسې ویل کېږي چې زموږ هېواد کې د ترور سازمان تر څنګ ځینې نور بهرنۍ کډې شته چې غواړي زموږ هېواد کې تلپاتې سوله رانشي او جنګ پکې همداسې دوام وکړي. د ټولو هېوادوالو نه هیله کېږي چې د شکمنو کسانو په لیدلو سره خپلو نږدې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. په نږدې وخت کې به د سولې خبرې هم ختمې شي. له داسې یو ګواښ سره به مخ شئ چې ان په دې به هم پوه نه شئ چې څوک وژني. درنو لیدونکو، اوس پام وکړئ زموږ د دې ساعت وروستیو خبرونو ته. د سوریې د هغې استخباراتي ډلې مرکزي کمپ له ځمکې سره یو شوی چې د ولسوالۍ بازار کې بمي چاودنه ترسره کړې وه چې له امله یې زموږ 38 بېګناه هېوادوال پکې مړه شوي ول. ویل کېږي چې د سوریې د استخباراتي ډلې مرکزي کمپ په بمونو الوځول شوی. ما هغه احمق رضا ته وویل دا خو ښکاره خبر ده چې داسې کار کېده. ورته مو وویل چې سنګوریان نه تښتي. رضا تلویزیون کې مې ستاسې د کم د تباه کېدلو خبر ولیده. دوی د شیطان بچیان دي، له شیطان سره یو ځای کار کوي. قونسله هېڅ پې پوه نه شو، یو ناڅاپه یې ټول کم ګډوډ کړ. ما خو درته وویل چې سنګوریان کم مه ګڼه، ډېر پام کوه احمقه. خو تا لوبه فکر کوله. هغوی په کمپونو همداسې برید کوي. ما ته غوږ شه رضا، سیمه کې د ټولې ډلې لاس په کار شي. عسکر، سرتیري، اربکیان ټول د سنګوریانو پسې شي. سنګوریان مه پرېږدئ چې د سرحد نه راتېر شي. ټول همالته مردار کا. د دې کار غږ ترې سخته اخلمه قونسله. هغه شیطانان به بېرته ترکیې ته ونه ګرځي. د سنګوریانو د مړه کېدلو خبر به ترکیې ته ورسېږي. رزیلانو تاسې د دې سیمې نه نشئ وتلی. ستاسو مړي به هم څوک پیدا نه کړي. زر کوئ راټول شئ. تر څو چې هغوی راټولېږي موږ باید سرحد ته ځانونه ورسوو. ښه کار کېږي قمندان صاحب، که نه نو د سیمې ټول ګیدړان به موږ پسې شي. یوه شېبه، تاسو وویل چې سرحد ته ځئ؟ هو حاضره، سرحد ته ډېره لاره پاتې ده. دا هغه لاره نه ده چې موږ پرې راغلي وو. لږ مخکې د ترمسا کلی دی. کله چې د کلي نه تېر شو سرحد ته رسېږو. تاسې په کم برید وکړ، هغوی ته مو په خپل کور کې مرژوبله ورکړه. زه مو وژغورلم، تاسې هغوی نه پېژنئ. د دې کار حساب له بېګناه خلکو سره کوي. کوم کلي کې چې ما دنده درلوده په هغه کلي برید کوي. هلته ډېر شمېر ترکمنان دي، هغوی باید ځان سره واخلو. زموږ دنده د کمپ له منځه وړل ول ډاکټرې. خپله دنده مو ترسره کړه او بېرته ګرځو. ځان سره یې څوک هم نه شو اخیستی. هغه کلي کې ځوانان، ماشومان او مېرمنې دي. هغه استخباراتي ډله هغوی ټول وژني. هغوی هلته یوازې نشي پرېښودلی. آغله ډاکټرې، موږ په یو پټ او قاچاقي عملیاتو کې یو. ځان سره هېڅوک نشي اخیستلی. هر څه بربادېږي، پوه شوې؟ داسې چې دنه زه هم نه ځم. اوف پر احتیاط چې ته ډېره سرزورې، بیخي ماته ورته یې جلای. ګوره آغله ډاکټرې،
زه په دې کارونه ډېر ښه پوهېږم دا کار لکه ډاکټري غوندې نه دی چې خپل علم په ناروغانو باندې پوخ کړي ډاړګي مشر درته وویل چې موږ یو ځانګړي عملیاتو کې یو هسې بې ځایه موږ ته د سر درد مه پیدا کوه جنرال موږ ته یوازې ستا د راوستلو امر کړی د یو کلي خلک ځان سره نه شو بیولی اغلې ډاکټرې زه هم نه ځم خپل قمندان سره خبرې وکړه قمندان صاحب د بیرته راتلو په حال کې سرداره هغه د ډاکټر همدا ټینګار کوي چې موږ باید ځان سره د تریم ساده کلي خلک هم بوځو وایي که هغوی نه بیایي زه هم تاسو سره نه ځم دا کار نشي کېدلی جګړه نه که تاسې د هغه کلي خلک له ځان سره راواخلئ وبه وایي چې د ترکیې عسکرو خلک وتښتول سیمه کې به ګډوډي رامنځته شي زموږ له عملیاتو نه به ټول خبر شي ډاکټره وایي چې زه تاسو سره نه ځم موږ پوه نه شو چې څه وکړو قمندان صاحب د دې موضوع په اړه اساسي امر څه دی هغه ډاکټره راوله سرداره دا چې ته یې څنګه راولي خپله ښه پوهېږې پوه شم قمندان صاحب امرم پر ځای کېږي په زور بیا یو قمندان صاحب امر همداسې دی جلیله د قمندان صاحب امر غوڅ دی الیف مېرمنې په دې اړه زه له تا سره بحث نه کوم موږ ځان سره هېڅوک نه شو اخیستی بهادره ته خو یو څه ووایه ته ولې د سره مه ولاړ یې الیف خونې زه څه ووایم قمندان نو ډېر ښه پوهېږي سمه ده داسې چې دنه تاسو لاړ شئ زه هم دلته اوسېږم الیف خورې ته هم باید له موږ سره لاړه شئ هغه کلي کې چې څوک اوسېږي هغوی په ښکاره ډول ظالمان ته پرېږدئ تاسو څه ډول انسانان یئ موږ سنګوریانو خپل ځان د خپل هېواد د بېګناه انسانانو نه قربان کړی موږ د یوې پټې دندې لپاره دلته راغلي یو که موږ دلته یوه تېروتنه وکړو د دوه ولسونو ترمنځ ناورین رامنځته کېدی شي پوهه شوې الیف مېرمنې جلیله زه امره پر ځای کې قمندان صاحب ډاکټره مخکې که راځه ما په زوره ځان سره بیایي نه ته څومره ساده یې زه تا سره په قدم خوشي مې کړه خوشي مې کړه الیف خورې خوشي مې کړه چېرته ځې ماشه دا ټول لیبانیان له موږ سره مخکې هغه ونیسئ هغه ونیسئ سمه ده د ترکمنانو هغه کلی له ځمکې سره یو کوم دا ځینې سنګوریانو دا چې هغه ترکمنانو تاسو ته لارښوونه کړې باید خپله سزا وګوري موټر روان دی ودرېږه الیف خورې د ترکمنانو هغه کلی له ځمکې سره یو کوم سر کوئ د سوریې استخباراتي ډله ده جلیله له دې سیمې نه سمدلاسه لرې ځو هغه کلي ته ځي د انسانانو وژل ستاسې جګړن سرداره قمندان صاحب څه کوو جلیله زو امره پر ځای کې قمندان صاحب هغوی بېګناه او بېچاره انسانان وژني مېرمنې او ماشومان وژني تاسو ورته هېڅ هم نه وایې د خدای لپاره یو څه وکړئ جګړه نه خیر دی داسې مه کوئ تاسې څوک یئ داسې مه کوئ داسې څه غواړئ له خدای نه وډار شئ داسې مه کوئ له خدای نه وډار شئ له خدای نه وډار شئ تاسو له موږ نه څه غواړئ زموږ ګناه څه ده موږ څه کړي دي تاسې څوک یئ دا ظلم کول د څه لپاره دي ها زموږ ګناه څه ده له خدای نه وډار شئ تاسو د ترکیې عسکرو سره مرسته کوئ موږ یې چا سره مرسته نه ده کړې او هېڅکله به یې ونه کړو ته پوه شوې غلی شه دا ږیره دې درته شکوم ټول دننه بوځئ
شئ موږ تاسو ته څه بد رسولي دي ولې له موږ سره داسې کوئ خدای دې تاسو ته سزا درکړي ښاغلی ډاکټر خبره رښتیا وه قومندان صاحب دلته داسې کښېنو سایل کوو ها موږ تیار یو قومندان صاحب موږ چمتو یو قومندان صاحب موږ تیار یو قومندان صاحب جلیله د دې ظلم مخه نیسه مخه یې نیسو قومندان صاحب داسې مه کوئ واوروره دا کار مې ډېر بد دی واوروره داسې مه کوئ خدای دې تاسې ټوله ته هدایت وکړي الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم دا ډاس چا وکړه دې کلي کې د حیواناتو په ګډون هېڅوک ژوندي نه پرېږدم اور واچوه سلام دے تو ہر دکھ کے دے مقام دے ستا میڑانے تا سلام دے تو ہر دکھ کے دے مقام دے گٹن کے دے خورے تو ساکن کے دے خورے نندے خوب دے آرام دے وہ وطن باندے دے پام دے برتبوري دي ملجري تبني مشهور كمخيه برتبوري دي ملجري دسبوه فتا مينا متكتر قاسم الكوي متكتر خدا وطن من نومنا دغتوري دي ملجري تغتون كي دي خاوري تساجون كي دي خاوري تساجون كي دي خاوري متكتر دا زبان لکھا ہے دے اخیستے تسپیتے انتقام دے تغتون كي دي خاوري تساجون كي عبدالله عمره هغه به شرفانه وګورئ اما شا کومه لویه ستونزه نشته ادم را کېدلو کومه مسله نشته نیک نه مه کوه سمدلاسه زما کور ته راولئ هلته زما طبي شیان شته دي سمه ده جلیله جومات کې چې کوم کسان دي هغه راوباسه زر کوئ هله زر کوئ لاسې دې خوا ده که څه نشته تېر دې شي
ښه تاسې خو ښه یې په تاسې خو څه نه ده شوی کومه ستونزه خو نشته کومه ستونزه نشته ډاکټره اندېښنه مه کوه علي خپل ځای ته ورسېدی قومندان صاحب موږ چمتو یو جلیله ته هم دلته پاتې شه قومندان صاحب هغې ډاکټره ډېر ښه کار وکړ د خدای په مرسته سره لاس مې بیخي ښه شو اندیش خو هیرانه کوي قومندان صاحب کنه نو اربکیان به هغه ووزدي سمه ده هغه جلی ژغورو ته خپل ځان دې ځایونو کې چاته مخ کړه سمه ده جلیله وروره بسم الله زر کوئ زما ولې دلته راوستم زما ګناه څه ده ګوره ډاکټرې ته سوریا کې څه کوې زه د سرې میاشتې یوه غړې یم او یوه ډاکټره یم زما دنده چې هر چېرته وي هر څوک چې ټپي وي ناروغ وي هر څوک چې وي زه هغوی سره خامخا مرسته کوم د ترکیې جاسوسۍ له مخالفانو سره مرسته کوې ته زموږ دښمنه یې مېرمنه ماشوم لوی او واړه نه ګورئ وژنې په خپله خلکو ظلم کوئ زه له بېچاره کسانو سره مرسته کوم تاسې ډېر ظالمان یې له خدای نه ډارېږئ راځه پرېمږده بې شرفه ما ته غوږ شه ډاکټرې دې کامرې ته ووایه چې زه د ترکیې جاسوسه یم دا اقرار وکړه چې د ترکیې دولت ته دلته د جاسوسۍ لپاره رالېږلې د ترکیې دولت ګرام وګڼه او ووایه چې زه په خپل کار پښېمانه یم تاسې په دروغو ما نشئ ګناه کولی د ترکیې دولت ما ته داسې کومه دنده نه ده راکړې ډاکټره سمه ده ماشه ماشه وشو زر کوئ زه خبره ده خدای مو وبخښه قومندان صاحب چیرته یې جګړه نه
کام ته دننه شو له خاینانو سره مو جګړه پیل شو قمندان صاحب موږ ته خبر را ورسېده چې د سرې میاشتې یوه ډاکټره اربکیانو تښتولې ده. موږ پوهېږو قمندان صاحب د ژغورېدلو هڅه یې کوو. هغې جلۍ سره به ډېر ناوړه چلند وکړي، وروسته به یې بیا د سرحد نه دې خوا ته وغورځوي، پړبی هم په موږ شي. مخکې هم یو ځل داسې کار کړی و، هغه ډاکټره وژغورئ، روغه رمټه یې خپل هېواد ته راولئ. پوه شوم. سمه ده، خبرې وکړه. زه خپل هېواد سره خیانت نشم کولی. که ومې وژنې بیا هم زه څه نه وایم، پوه شوې؟ زه تا د وژلو نه بتره وم. د کم د کسانو لوبه به وګرځي. اربکیان راغلل، زر کوئ، اربکیان راغلل، زر کوئ، وتښتئ، هله زر کوئ، وتښتئ، زر کوئ، زر کوئ، اربکیان راغلل، تښتئ، زر کوئ، هله. تاسو دلته څه کوئ؟ ښه پوښتنه ده ډاکټرې. موږ ونه ویل چې د مخالف کس درملنه به نه زه د کوئ. سرې میاشتې ډاکټر یم، پوه شوې؟ هر څوک چې راشه دا ټپي و. ستاسې دا کار د انسانیت خلاف کار دی. موږ ان د دوی ماشومان هم وژنو. تا د اربکیانو نوم نه دی اورېدلی ډاکټرې. ما ته وګوره، که ته د سرې میاشتې ډاکټره یې او که هر څه، د مخالفو کسانو درملنه نشي کولی. ونیسئ. داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، خوشي مه کوئ، داسې مه کوئ، خوشي مه کوئ، د خدای نه وډار شئ، داسې مه څه کوئ. موږ یوازې د بشار الاسد نه ډارېږو. زموږ خدای بشار الاسد دی. داسې مه کوئ. دا ډاکټره ده، هر څوک دې ته اړتیا لري. مخکې شئ. مخکې شه. داسې مه کوئ، خوشي مه کوئ، ډېره خوشي مه کوئ، خوشي مه کوئ، خوشي مه کوئ، مخکې شه. بی شرفانو ډلګه مشر ملګریا، لږ صبر وکړه، خیر دی مو لیونی کېږه. ګوره ملګریا، زموږ دنده دا نه ده، ته عملیات له ګواښ سره مخ کوئ. بې شرفانو رسیدانو، دوی خو په رسمي ډول دلته ما وژنه وکړه. که د دوی وژل واجب و، نو اوس فارغ شو ډاکټره. سمه ده ډاکټر صاحب. هغه حالت یې څنګه دی ډاکټر صاحب؟ مغزو یې ټکان خوړلی، حالت یې ښه نه دی مېرمنې. که څو ساعته وروسته په هوښ راغله نو ښه کېږي. داسې ښکاري چې قصدي په موټر ووهله،
غوښتل چې دجلې ووژل شي. دجلې حالت څنګه دی خورې؟ ته څوک یې؟ خپلوان یې؟ نه، کله چې پېښه وشوه ما ولیدله، ومې ویل چې یو ځل پوښتنه یې وکړم. ډاکټر وویل چې ښه کېږي. خدای دې شفا ورکړي. ژوندی اوسې. شاهین اجل دی. دوام ورکړه. د دې احتمال شته چې حامل ژوندی پاتې شي. اوس څه وکړو؟ ښه ده چنګیزه، نیمګړی کار دې پای ته ورسوه. آغاز کله د حامل له څنګه نه لرې کېږي. هاوین باید له هیچا سره خبرې ونه کړي. اصلي سره خو هېڅ کلام نه. پام کوه چې مړه نشي هاوین. دا چې شاین سلوبه روانه کړې ته یې باید ما ته ووایې. پام کوه چې مړه نشي. اغله هیله کوم تاسې باندې وځئ. منظم تیار اوسئ، پروت وکئ. یو، دوه، درې، څلور، پنځه. تمام کوه. دا څه دي؟ حیواناتو ته مو واښه راوړي دي. ستاسو غوندې حیواناتو ته مو واښه راوړي. ټول کسان به تا سره لوبه وکړي. دا واخلئ، اربکیان ته ورکړئ چې ورسره لوبه وکړي. پاڅېږه پاڅېږه. نه ته داسې نشې کولی. نه خوشي مه کوئ. د خدای نه لږ وډار شئ. خوشي مه کوئ. موږ خو درته ویل چې موږ یوازې بشر الله صدر لرېږو. مخکې شه. خوشي مه کوئ. له خدای نه وډار شئ. خوشي مه کوئ. خوشي مه کوئ. د عزت دښمنانو خوشي مه کوئ. خوشي مه کوئ. مخکې شه مخکې شه مخکې شه. خوشي مه کوئ. له خدای نه وډار شئ. خوشي مه کوئ. مخکې شه. خوشي مه کوئ. راځئ راځئ، ساتنې پیدا شوه، منډه کوئ. خوشي مه کوئ. خوشي مه کوئ. مخکې شه مخکې شه. خوشي مه کوئ. د شرفانو جلیله، خوشي مه کوئ. دوی سره داسې نښته نشو کولی. خوشي مه دا د کوئ. هغوی کامپ دی. مخکې شه. قومندان صاحب باید سمدلاسه یو څه وکړو. خوشي مه کوئ. خدای دې تاسو لعنت کړي. خوشي مه کوئ. خوشي مه کوئ. زه او ډاکټر جلۍ پسې ورځو. ته ګډوډي جوړه کړه. د حرکت د پیلولو لپاره تا ته تمه کېږو. امر پر ځای کې قومندان صاحب. د بې شرف خوند اخیستلو ته وګوره. زرکو چالان شه چالان شه. زرکو خوشي مه کوئ. او نږدې مه راځئ، خیر دی. خوشې کوو دی خوشې کوو دی. صبر وکړه. وړاندې مه راځه، لرې شه. پاته راز مه وړاندې کوه. ته په تمه کېږو ماشه. جلیل شه ډاکټر. خدای خدای لپاره داسې مه کوه. چالان شه زرکو چالان شه. زرکو چالان شه. زرکو چالان شه. زرکوه زرکوه چالان شه. زرکوه زرکوه.
چې کوو دی ګرانې مه وړاندې کېږئ مه وړاندې کېږئ خدای مرسته وکړه خدای ته له ما سره مرسته وکړه خدای ته نه ما ته زارۍ وکړه ما ته زارۍ وکړه کېدای شي چې زه درته څه ووایم مه وړاندې کېږئ خدای ته راسره مرسته وکړه ته ما وژغوره ماشه موږ دلته هسې په تمه کېږو هلته وګوره خوشي مې کړئ خبرې وکوه بس که درته وړاندې کېږئ چوپ شه خوشي مې کوي صبر وکړه جلۍ خوشي مې کوي نه صبر وکړه صبر وکړه خوشي مې کوي دلته راشه چالان شالانه چې در کوه ته څوک یې پیژن کارت دې راوښیه دا عسکر ترک دی دا عسکر ترک دی درځئ وکئ نه هغه څنګه چې ته ګورې هغسې کومه خبره نشته یا ژوندی اوسئ ډاکټره په اصل کې تاسې ژوندي اوسئ زما ژوند مه وژغورئ خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي څه خبره ده دوی خو هغه سنتوریان دي د ترکیې عسکر څنګه کنټرولونه شوي دوی ولې هغه رزیلان ونیسئ زر کوئ ډزې وکئ هغوی وولئ زر کوئ آفرین زمریانو دوی خو بیخي پیریان دي وسله راکه وسله راکه راکټ ماشه دلته د چاودېدونکو توکو ذخیره ده بوجه یې تر خولې ډکه کړې ده سوریه د استخباراتي ډلې مرکز ته دننه کیږو هغه ځای ختموو بېرته راځو قومندان صاحب تاسو اوس چېرته ځئ ډاکټره د چکر وهلو پارک ته ځو هلته لوبې کوو ساتېرې کوو په کومې ورځ مې چې ته وپېژندلې کاش مې خپل ځان ایستلی وای داسې خبرې مه کوئ اندر جانه تا غوندې کسان هر وخت زموږ په درد خوړل کېږي بې شرفانو زه تاسې پرېږدم چې په دې بې ګناه او بې شره خلکو داسې ظلم وکړئ ټوټې ټوټې کوم مو بې شرفه رازله هغه لیوني عسکر له مرګ سره لوبې کوي پام کوه چې کم ته پرې نږدې لاره کې ورته کمین ونیسه جالېلا پام کوه
قمندان صاحب راکټ جلیلا پروتوکای تو دښمنانو ناوړې لوبه په خپل قدرت او حکمت سره خرابې که څوک چې ستا د رضا لپاره د ظلم په وړاندې مبارزه کوي هغوی له سختیو نه وژغوره ملګري الله دې وباسه الله دې وباسه خدایا شکر خدایا ډېر شکر ماشه موټر چاودنه کوي اثر باید ځان سنبال کړو دې ځای نه وځو سر زر کوئ بیړه زر کوئ رضا قمندانه هغوی تښتي ښکاره ده چې تښتي په وړاندې رضا ولاړ دی څه په سنګوریانو مو برید وکړه هغوی هم وتښتېدل همداسې ده دا هسې خوشحالي ده سنګوریان هېڅکله هم نه تښتي هغه یو تخنیک دی تخنیک هغو احمقانو سره لوبه کوي خبر ورکړه رضا ته سنګوریان نه پېژنې هغوی نه تښتي کم یې مه ګڼه هره شېبه د هغوی د برید کولو ګواښ شته اندېښنه مه کوه قونسله سخت برید مې پرې وکړه که هغوی سنګوریان دي موږ هم د سوریې د استخباراتي ډلې اربکیان یو ان شاته هم ونه کتل سرونه ټیټ واچول لاړل وتښتېدل پوه شول چې موږ سر نه ښکته نشي کولی دومره زر مه خوشحالېږه ته تر اوسه سنګوریان سم نه پېژنې ته به خبر هم نه یې هغوی به کم له ځمکې سره یو کړی وي دا سوریا ده د هغوی زور په موږ نه رسېږي ته اندېښنه مه کوه قونسله چای دې وڅښه دا کارونه موږ ته پرېږده ځئ لاړ شئ ارام وکئ قمندانه په خیر راغلی ژوندی اوسئ ګوره زمریه ګوره ډاکټره لږ پاتې و چې زما لاس دې پرې کړی وای ملګريه ډاکټره د جلیل لاس څنګه دی ماشه ښه یم قمندان صاحب نو نه باید دا د شیطانانو کور له منځه یوسو ډارګی ماشه ملګريه لږ خو صبر وکړه نه ماشه دا یې رښتیا نه وایي په رښتیا چې اوس مهال لاس یې ښه نه دی د لاس حالت یې ډېر خراب دی اړتیا ده چې درملنه یې وشي که نه نو لاس یې خسمار ګرځي که خسمار وګرځېده هغه وخت په رښتیا چې زه ستا لاس پرې کولو ته مجبورېږم هغه وخت بیا ته هېڅ هم نشي کولی یو لاس یې به پاتې شي ګوره ډاکټره که زما په لاس دې څه وکړل وژنم په دې غرنۍ سیمه کې موږ د دې درملنې لپاره درمل له کومه کړو ډاکټره د غره شاته نږدې د ترکمنانو یو کلی دی هلته یو فعاله ډاکټره شته ده زه یې پېژنم جلیل روډ به هلته بوځو سمه ده زر کوئ چې زه خورې موږ یو اجل ټپي لرو پته مه دې شي ته نه وینې چې دلته ټپي پروت دی ټپي شوی کس ترک دی خورې د عسکرو پټه ډله راغلې د هغوی نه دی ترک عسکر دلته څه کوي هدره ښه پوښتنه دې وکړه موږ چکر لپاره راغلي وو دلته د چکر لپاره ښکلي ځایونه دي موږ دې ځایونه پسې ډېر خبر شوي وو ډېره پوښتنه به کوه لږ هم مرسته وکړه لږ هم مرسته وکړه تاسو راشئ دې خواته کښېنئ ته دې باندې وځه هوا صبر وکړه سمه ده خورې
هغوی وولئ زر کوئ زر کوئ زمریانو دوی مردار کړئ نور زموږ ورځ ده بسم الله الرحمن الرحیم داسې ویل کېږي چې زموږ هېواد کې د ترور سازمان تر څنګ ځینې نور بهرنۍ کډې شته چې غواړي زموږ هېواد کې تلپاتې سوله رانشي او جنګ پکې همداسې دوام وکړي د ټولو هېوادوالو نه هیله کېږي چې د شکمنو کسانو په لیدلو سره خپلو نږدې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په نږدې وخت کې به د سولې خبرې هم ختمې شي له داسې یو ګواښ سره به مخ شئ چې ان په دې به هم پوه نه شئ چې څوک وژني درنو لیدونکو اوس پام وکړئ زموږ د دې ساعت وروستیو خبرونو ته د سوریې د هغې استخباراتي ډلې مرکزي کمپ له ځمکې سره یو شوی چې د ولسوالۍ بازار کې بمي چاودنه ترسره کړې وه چې له امله یې زموږ 28 بېګناه هېوادوال پکې مړه شوي ول ویل کېږي چې د سوریې د استخباراتي ډلې مرکزي کمپ په بمونو الوځول شوی ما هغه احمق رضا ته وویل دا خو ښکاره خبر ده چې داسې کار کېده ورته مو وویل چې سنګوریان نه تښتي رضا تلویزیون کې مې ستاسې د کم د تباه کېدلو خبر ولیده دوی د شیطان بچیان دي له شیطان سره یو ځای کار کوي قونسله هېڅ پې پوه نه شو یو ناڅاپه یې ټول کم ګډوډ کړ ما خو درته وویل چې سنګوریان کم مه ګڼه ډېر پام کوه احمقه خو تا لوبه فکر کوله هغوی په کمپونو همداسې برید کوي ما ته غوږ شه رضا سیمه کې د ټولې ډلې لاس په کار شي عسکر سرتیري اربکیان ټول د سنګوریانو پسې شي سنګوریان مه پرېږدئ چې د سرحد نه راتېر شي ټول همالته مردار کا د دې کار غږ ترې سخته اخلمه قونسله هغه شیطانان به بېرته ترکیې ته ونه ګرځي د سنګوریانو د مړه کېدلو خبر به ترکیې ته ورسېږي رزیلانو تاسې د دې سیمې نه نشئ وتلی ستاسو مړي به هم څوک پیدا نه کړي زر کوئ راټول شئ تر څو چې هغوی راټولېږي موږ باید سرحد ته ځانونه ورسوو ښه کار کېږي قمندان صاحب که نه نو د سیمې ټول ګیدړان به موږ پسې شي یوه شېبه تاسو وویل چې سرحد ته ځئ هو حدره سرحد ته ډېره لاره پاتې ده د هغه لاره نه ده چې موږ پرې راغلي لږ مخکې د ترمسا کلی دی کله چې د کلي نه تېر شو سرحد ته رسېږو تاسې په کم برید وکړه هغوی ته مو په خپل کور کې مرژوبله ورکړه زه مو وژغورلم تاسې هغوی نه پېژنئ د دې کار حساب له بېګناه خلکو سره کوي کوم کلي کې چې ما دنده درلوده په هغه کلي برید کوي هلته ډېر شمېر ترکمنان دي هغوی باید ځان سره واخلو زموږ دنده د کمپ له منځه وړل ول ډاکټرې خپله دنده مو ترسره کړه او بېرته ګرځو ځان سره یې څوک هم نشو اخیستی هغه کلي کې ځوانان ماشومان او مېرمنې دي هغه استخباراتي ډله هغوی ټول وژني هغوی هلته یوازې نشي پرېښودلی آغله ډاکټرې موږ په یو پټ او قاچاقي عملیاتو کې یو ځان سره هېڅوک نشي اخیستلی هر څه بربادېږي پوه شوې داسې چې دنه زه هم نه ځم پر احتیاط چې ته ډېره سرزورې یې بیخي ماته ورته یې جلای ګوره آغله ډاکټرې زه په دې کارونه ډېر ښه پوهېږم دا کار لکه ډاکټرې غوندې نه دی چې خپل علم په ناروغانو باندې پوخ کړي ډلګي مشر درته وویل چې موږ یو ځانګړي عملیاتو کې یو هسې بې ځایه موږ ته د سر درد مه پیدا کوه جنرال موږ ته یوازې ستا د راوستلو امر کړی د یو کلي خلک ځان سره نه شو بیولی آغلې ډاکټرې زه هم نه ځم خپل قمندان سره خبرې وکړه قمندان صاحب د بیرته راتلو په حال کې سرداره هغه ډاکټره همدا ټینګار کوي چې موږ باید ځان سره د تریمسا د کلي خلک هم بوځو وایي که هغوی نه بیایي زه هم تا سره نه ځم دا کار نشي کېدلی جګړه نه که تاسې د هغه کلي خلک له ځان سره راواخلئ وبه وایي چې د ترکیې عسکرو خلک وتښتول سیمه کې به ګډوډي رامنځته شي زموږ له عملیاتو نه به ټول خبر شي ډاکټره وایي چې زه تاسو سره نه ځم موږ پوه نه شو چې څه وکړو قمندان صاحب د دې موضوع په اړه اساسي امر څه دی هغه ډاکټره راوله سرداره دا چې ته یې څنګه راولې خپله ښه پوهېږې پوه شم قمندان صاحب امرم پر ځای کېږي په زور بیا یو قمندان صاحب امر همداسې دی جلیله د قمندان صاحب امر غوڅ دی الیف مېرمنې په دې اړه زه له تا سره بحث نه کوم موږ ځان سره هېڅوک نشو اخیستی
هادره ته خو یو څه ووایه ته ولې د سره مه ولاړ یې ایلیف خورې زه څه ووایم قمندان نور ډېر ښه پوهېږي سمه ده داسې چې دلته څه لاړ شي زه هم دلته اوسېږم الیف خورې ته هم باید له موږ سره لاړه شې هغه کلي کې چې څوک اوسېږي هغوی په ښکاره ډول ظالمان ته پرېږدئ تاسو څه ډول انسانان یئ مونږ سنګوریانو خپل ځان د خپل هیواد د بېګناه انسانانو نه قربان کړی مونږ د یوې پټې دندې لپاره دلته راغلي یو که مونږ دلته یوه تېروتنه وکړو د دوه ولسونو ترمنځ ناورین رامنځته کېدی شي پوهه شوې الیف مېرمنې جلیله زه امره پر ځای کې قمندان صاحب ډاکټره مخکې که راځه ما په زوره ځان سره بیایي نه ته څومره ساده یې زه تا سره په قدم خوشي مې کړه خوشي مې کړه ایلیف خورې خوشي مې کړه چېرته ځې ماشه دا ټول لیبانیان له موږ سره مخکې هغه ونیسئ هغه ونیسئ سمه ده د ترکمنانو هغه کلی له ځمکې سره یو کوم د ځینې سنګوریانو دا چې هغه ترکمنانو تاسو ته لارښوونه کړې باید خپل اساسه وګوري موټر روان دی ودرېږه ایلیف خورې د ترکمنانو هغه کلی له ځمکې سره یو کوم سر کوئ چې سوریه استخباراتي ډله ده جلیله له دې سیمې نه سملاسه لرې ځو هغه کلي